والحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قل الحمد لله وسلام على عباد الله الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. السورة القلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، دين عظيم وهو الإسلام. عن قتادة رضي الله عنه: سألت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: خلقه القرآن كما هو في القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، نن د اسلام یو بل کلاس او یو بل صنف او یو بل موضوع باندې خبرې کوو چې اسلام او ښه اخلاق موږ او تاسو مدام یو بل سره په مفاهمه او په خبرو کې یو. اما اخلاق د دین هغه درېیمه ستن ده. اول عبادات دي، د رسول الله سره ارتباط دی. دویم معاملات دي، د انسان سره رابطه ده. او دریم اخلاق دي چې د انسان د خپل نفس سره رابطه ده. د اخلاق صنف ډیر زیات لوی دی، او دا په هر یو عبادت کې چې څومره کولی شي، کم عملی کارونه دي او کم یو فکری کارونه دي او کم یو قولی کارونه دي او کم یو نور هر شؤونات چې دي، اخلاق پکې ضرورا شامل دي او ضرورت دی د اخلاقو دپاره. کوم آیات شریف چې ما ولوسته، الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي: وانک لعلی خلق عظیم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی خلق عظیم، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په ډیر لوی خلق کې یعنی عظیم الشان خلق لري، یعنی پوره خلق لري او پوره اخلاق لري، او پوره په ټولو شیانو باندې د زهد او د تقوا سره په ټولو باندې پوهیږي او ټولو شیانو ته په خپله اندازه باندې رسیدګي کولی شي. ځکه د عظیم کلمه یې ورته استعمال کړې ده چې ستا خلق دومره ډیر زیات دی. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، که څوک درته بدې خبرې وکړي هم ته عفو ورته کې او هیچا سره څه نه وي. نو ستا خلق چې دی ډیر عظیم دی، او د یو دین ستنې او د دین د پراختیا دپاره، او یا د هر چا د هغه چا دپاره کوم موضوع دپاره، او یا د کوم یو لارې دپاره چې خدمت کوي او کوم سبجکټس او مضمون لري، د هغې دپاره لویه حوصله په کار ده. که دا د حقوقو مجلس وي، که دا د عباداتو مجلس وي، او که دا د وجایبو کوم وي، او که دا د قانون کوم یو ماده وي، نو د هغې سړي دپاره چې کله دا کارونه کوي، نو د هغې سره خلق ډیر زیات ضرور دی او اخلاق ډیر ضرور دي. دا سورت قلم څلورم آیات دی، او دې برخه کې عن ابن عباس رضی الله عنه نه روایت دی، او فرمایي: قوله وانک لعلی خلق عظیم. دا قول د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لعلی خلق عظیم، په یو لوی خلق او په ډیر پوره اخلاقو کې بشپړ اخلاق لري. وایي د دې نه مطلب دین عظیم، یعنی ستا خلق العظیم او دین العظیم، ځکه چې ستا د اسلام دین چې دی او کوم یو ته ورته خدمت کې او کوم یو ته د هغې پراختیا غواړي او د هغې دعوت غواړي، هغه ستا دین هم ډېر زیات لوی عظیم دی. ستا حوصله، ستا تواضع، ستا کوششونه، ستا منډې ترړې هم دین عظیم، ستا دین هم عظیم دی. وهو الاسلام، او دا دین عظیم چې دی اسلام دی. دا زمونږ او ستاسو دین دا ډېر لوی دین دی او د ټولو ادیانو نه ډیر زیات پوره دی. قتادة رضی الله عنه روایت کوي: سألت عائشة رضی الله عنها، د عائشې رضی الله عنها نه مې سوال وکړ عن خلق رسول الله صلی الله علیه وسلم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه مې سوال وکړ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه دي او څنګه خلق دی. فقالت عائشة صدیقه رضی الله عنه فرمایي: فقالت خلقه القرآن. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلق قرآن. په قرآن کې چې څومره مضامین او څومره صحیح او څومره شیان او څومره سبجکونه او څومره مقالې او څومره عملونه او څومره حرکتونه او څومره ټول هغه
هغه شیان چې د ژوند دپاره او د آخرت دپاره ضرورت لري هغه ټول قرآن عظیم دی او قرآن عظیم کې دا ټول شیونه شوي دي. نو ځکه فرمایي چې خلقه قرآن. عائشه صدیقه رضی الله عنها وایي چې د دې خلق قرآن تقول کما هو فی القرآن. او بیا دا مثال ورکړه چې څنګه په قرآن عظیم شان کې وحی نازل شوی ده څنګه ده. وانک لعلی خلق عظیم. یا پیغمبره ته په ډیر لوی خلق او په ډیر عظیم الشان اخلاقو کې او ډیر بهتر اخلاق لري. اوس د دې په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې د نړۍ او یا د دنیا د ټولو مذهبونو بنیاد او اساس په اخلاقو باندې ولاړ دی. ځکه که اخلاق نه وي رذالتونه راځي او رذالتونو سره سړی ژوند نشي کولی. لکه چې د دې نړۍ ته سړی چې هر څومره پیغمبران راغلي دي او څومره مصلحان راغلي دي او څومره امامان راغلي دي او څومره خلق او ولیان راغلي دي او څومره د مذهبونو مشران راغلي دي، د هغوی ټولو تعلیم تعلیم دا و چې باید رښتیا ووایي. رښتیا ویل د دوی تعلیم او د دروغو څخه ځان ساتل او د انصاف په لاره باندې تګ او د ظلم نه ځان ساتلو. ځکه ظلم بد شی دی او انصاف ښه شی دی. خیرات یا نیکي کولو یعنی ښه کارونه یې کول او یا په فرضاً هغه کرغېړن او غلط کارونه یې نه کول چې غلا وکړو بل بدکاري وکړو بل وکړو. لیکن د مذهب د نورو بابونو غوندي لکه څنګه چې په مذهب کې څومره بابونه او فصلونه شته دي، په دې باب کې هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت تکمیلي حیثیت لري. یعنی دا یو تکمیلي حیثیت په پیغمبرۍ کې د اخلاقو دپاره هم لره. لکه چې په خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي او وایي چې عن ابي هريره رضی الله عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. زه د دې دپاره مبعوث شیم چې صالح اخلاق خلکو ته وښیم، د دې دپاره پیغمبر شیم. یعنی خپله پیغمبري مربوط تر اخلاقو پورې کړه. صالح الاخلاق یعنی د ښو اخلاقو دپاره زه مبعوث شوی یم. رواه احمد. دا حدیث احمد روایت کړی دی. او بل حدیث کې هم داسې راغلی دی چې یا دا حدیث بعثت لاتمم حسن الاخلاق. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د ښو اخلاقو د تکمیل دپاره رالیږل شوی یم. دا موطای امام مالک کې دا روایت شوی دی. نو ته اوس دې ته وګوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه تکمیل د اخلاقو دا د هر چا وسه نشي کېدلی بې د پیغمبر نه. او د امام مالک موطا په روایت کې چې په مسند او بهقي او نور احادیثو کتابونو کې هم شته دي، هغې کې هم داسې ډېر اوصاف راغلي دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښو اخلاقو باندې دلالت کوي. یا لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کېږي عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. زه مبعوث شوی یم د دې دپاره چې د دې دپاره زه مبعوث شوی یم او پیغمبر رالیږل شوی یم چې د ښو اخلاقو تکمیل وکړم. یعنی څومره چې زه اخلاق کوم د ښو اخلاقو تکمیل پکې کېږي. د حدیثو کتابونه او رسول صلی الله علیه وسلم هم دې موضوع ته ځکه ډېره توجه کړې ده چې اخلاق د سړي یو بنیادي د ژوند یو بنیادي سیستم دی چې که دا سیستم خراب شي د اخلاقو خراب شي نو نړۍ به ټول ظلم او کراهیت او دروغ او نور غلط کارونه به یې ځای ونیسي. نو پیغمبر علیه السلام د بعث سره سم یعنی دا وظیفه وه چې تر څو وکولی شي چې پر هغه حقونه په ځای باندې راوړي کوم چې د پیغمبرۍ سره مناسب دي. او لا په مکه کې چې ابو ذر رضی الله عنه دی په مکه کې ابو ذر رضی الله عنه خپل ورور ورولېږه پیغمبر علیه السلام ته چې ورشه چې یو سړی دلته راغلی او پیغمبر شوی دی چې هغه څه تعلیم خلقو ته ښیي او کوم تعلیمونه ورکوي. کله چې دی مکې ته ورسېد د ابو ذر رضی الله عنه مشهور صحابي دی او ډېر زیات زاهد سړی دی. د هغې ورور کله چې مکې ته ورسېد او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ولیده نو د بېرته تلو په وخت کې خپل ورور ته ورغې او ورور سره یې خپلې خبرې وکړې. کله چې هغې ته ورغې دا الفاظ یې ورته وویل
د ابو ذر رضی الله عنه خپل ورور ته ابو ذر ورور ورته داسې روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو سړی رأیته یأمر بمکارم الاخلاق، داسې مې ولید رسول الله صلی الله علیه وسلم او مې پیژنده چې مکارم او نیکي د اخلاق تشریح کوله او خلقو ته ښودله. ما هغه ولید چې هغه خلقو ته د ښو اخلاقو تعلیم ورکو، یعنی اخلاق او تعلیم غواړي او صفت غواړي، په خپله به ځان پرې برابرې بیا به یې نورو خلکو ته کې. د حبشې په هجرت کې داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بحث راغی، د نجاشي پاچا په مخ کې د هغې وغوښتل چې څوک ما ته خبرې وکړي. جعفر رضی الله عنه، جعفر طیار په نامه شهید جعفر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکا زوی ورته جګ شو او تقریر یې ورته وکړ او ورته ویل ای بادشاه، موږ ټول خلک یو جاهل قوم، بوتانو ته مو سجدې کولې، مردارې مو خوړلې، بد کارونه مو کول، یعنی هیڅ نیک کار مونږ نشو کولی، او ګاونډیانو ته مو ګاونډیان او همسایګان هم ځورول، او ورور به د ورور باندې ظلمونه کول، او نورو خلکو کمزوري خلک به د نورو هغه زورورو خلکو خوړل، د هغې غوښې به یې خوړلې. په داسې وخت کې چې مونږ یو شخص په مونږ کې پیدا شو او هغه شخص دغه شخص دی چې دا خبره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شخصیت دی چې راغلی دا او دا داسې یو شخصیت دی چې دا همیشه دپاره رښتیا وایي، خلق دین او اخلاقو ته متوجه کوي او د یتیمانو غم خوري او د ګاونډیانو سره ښه سلوک کوي او خلکو ته هوسایي او خوشحالي راولي او د هر چا په درد دردمند دی او د هر چا په غم غمجن دی او د پاک لمنو میرمنو په پاکو لمنو باندې بدنامي نه غواړي، لګول نه غواړي او خلقو ته د اصلاح خبرې کوي. هغه دغه کوم کارونه چې موږ ټول په جهالت کې کول، هغه کارونه اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دی چې الله جل جلاله هغه درست کړل او برابر کړل. یو عجیبه خریوه دا ده چې د روم قیصر ته کله د روم قیصر په دربار کې واري ابو سفیان تللی او چې هغې وخت کې لا جاهل او کافر او مسلمان شوی نه و. په دې وخت کې د هغې د کفر په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کوي. هغه ورته ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم اصلاح ته دعوت د اصلاح کوي او مختصر داسې کوم یو اقدام کوي چې هغه د خلکو خوښیږي او د خلکو په زړونو باندې بالکل جوړ وي. ابو سفیان په خپله دا خبره ومنله چې د توحید او عبادت سره خلکو ته د دې خبرې کوي، یعنی توحید یې راوړی، زیر یې راوړی، موږ مشرکانو بت پرستان یو، اما رسول الله صلی الله علیه وسلم توحید پرسته دی او شریعت پرسته دی، پاک لمنی دی او پاک اوسیږي او رښتیا وایي او د خپلو حقونو په ځای کې ادا کول کوي، یعنی هر حق خپل ځای ته ادا کوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى خير خلق محمد السلام عليكم.